جوی بایډن له افغانستانه د نه راوتلو پوښتنه دې نه کېږي، خامخا راوځو. د امریکا ولسمشر جوی بایډن تېره ورځ په خپل لومړي خبري کانفرانس کې رسنیو ته د خپلې ادارې د کورني او بهرني سیاست په هکله معلومات ورکړل، چې ترڅنګ یې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په هکله هم څرګندونې وکړې. جوی بایډن د کیم په نامه د یو خبریال د پوښتنې ته جواب "ایا تاسو له افغانستان د مۍ میاشتې پر اوله نیټه خپل ځواکونه راباسئ" په جواب کې وویل دا به ډیره سخته وي چې د مۍ میاشتې پر لومړۍ راووځو، موږ هلته پاتې کېدل نه غواړو او راوځو به. نوموړي زیاته کړه اوس دا پوښتنه باید ونه شي چې موږ افغانستان ته ځو او که نه، دا باید وویل شي چې کله وځو. بایډن وویل فکر نه کوي راتلونکی کال دې دوی افغانستان کې کوم عسکر ولري. نوموړي د مۍ تر لومړۍ نیټې د بهرني پوځیانو په وتلو کې د ممکنه ځنډ لامل تخنیکي ستونزې یادې کړې او زیاته یې کړه چې په دې هکله د ناټو له شریکانو سره اړیکې کې دي. امریکایي ولسمشر ټینګار وکړ چې موږ هلته افغانستان کې پاتې کېدل نه غواړو او خامخا به راوځو.